أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا زه په غوړ کې نیم ولاړه دا د خوشحال روډ اچینی ته چې کوم روډ تللی دی دا د هغې روډ دی دا د دې روډ حال دی کوم روبه په ولاړ دي نورې خبرې به پرې مخکې کوم. زما د دې ویډیو مطلب دا دی چې دا اعلی چارواکو ته ورسي ځکه چې تاسو دا کتلی شئ زه څنګه په تکلیف باندې راوړېدم نو داسې نور هم خلک شته دی بوډاګان دي بوډایګانې دي ماشومان دي داسې هغې په داسې په تکلیف راوړې زه داسې وختي نه دلته کې ولاړ یم یو څو زنانه چې واپس هم پکې لاړې ځکه چې تاسو ګورئ د اوبه دي موټرې پکې روانې سایکلې پکې روانې ډېر زیات رش دی تاسو دا کتی شئ مخکې درته ښایم چې کوم ځای بند دی هغې نه اخوا اوبه ځي او چا بابا نه مې تپوس وکړه هغه راته ویل چې دا دومره لاندې پل و چې موږ به ترې لاندې وتو او دا اوس دمره بند شوی دی چې دې کې ګټې شګې مګې ګن بلا پکې جمع شوی دی او تاسو ته زه هغه ځای ښیم چې کوم ځای بند دی دغه وایه شاهنواز باقر صاحب چې دا زما د وطن حال دی نو تاسو کتی شئ دا زما د وطن حال دی زه تاسو ته ښیم چې دې ځای کې کم رش دی زه وختي داسې دلته ولاړ یم موټرسایکلو باندې یو څو کسان هم پکې راوغورځېده او څه پکې واپس هم شو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې دا د حکومت اعلی چارواکو ته ورسي چې د دې روډ څه غم وکړي ځکه چې د دې ځای خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی بوډاګان پرې هم ځي بوډایګانې پرې هم ځي زه وختي داسې ولاړ یم دوه درې کسان هم پکې راوغورځېده ډېر زیات تکلیف دی تاسو کتی شئ نو که مهرباني به وي ستاسو چې دا ویډیو تاسو ډېره شیر کړئ. دا لښتې راغلی دی دلته کې بند دی تاسو راځئ تاسو ته زه ښیم دا لښتې داسې راغلی دی دلته راغلی دلته هم بند دی او مخکې هم بند دی دا د روډ نه آی پله وتی دی دا لښتې دلته کې روان دی دا هغه طرف ته وتی دی داسې تللی دی بل طرف ته وتی دی مینوالو که یو طرف ته په پېښور کې بیاټي جوړېږي نو بل طرف ته د پېښور د روډونو دا حال دی تاسو یې کتی شئ الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي امین. وګورئ څومره تکلیف دی دې خلکو ته دې اوبو ته وګورئ تاسو ډېر زیات تکلیف دی دې خلکو ته. ګرانو کتونکو دا مسله چې کوم دا هغه پل جوړه کړې ده کوم چې بند دی د ټیکهدار چې کله جوړول نو هغه ته مې ځان خلاص کړی دی او د کلیو خلکو هم څه غم غرض نه دی کړی که دا یې صفا کړی وی او بیا یې جوړ کړی وی نو ډېره